نوم مبارک دې موږ ته ووایه. نوم هو درویش یم. ډېره چنکې وایي لکه پولډر موټر سې را سره سودا کوي. ولې علت څه ده؟ نوم دې څه و؟ نوم کریم الله. کریم الله خان تخلص نه لري په دې اوس وخت کې دا څه چل ده؟ تخلص په دې پیسې تېره انتخاب ښه زه به د انتخاب کوم تخلص ما ټکور وټاکه تخلص څه کاروبار کوي له خیره سره؟ کاروبار خو نه بس قندهاري ده. خو بس قندهاري دا چیرې دا ځای راته ووایه. نجاران په کوڅه کې کور کې هم دغه څه کس کاږه غېږې یا دې له خوراکه ویستلم. څه له خوراکه مې ویستلې نو څنګه به ونه خورم چې ته ووایه نو چې ته ونه وایه څنګه به وخورم؟ دا په دې معنا چې مې خوره مېلمه جواب پاخی ده نو وټلې ډوډۍ راوړه. نوم دې راته ووایه. محبوب رحمان. څه ناوله ده نوم ده؟ ولې ډېر خوندور نوم. ته پر نامه خوند اخې؟ نه محتوا ناولاده ده نوم. محبوب رحمان. هغه ورځ چې نوم یې در باندې کښېښوی د مچلوغ دې ټکان یې وکړو که د توپک ټکان وکړو په دې نامه باندې؟ هغه د توپکو که د څه زما خو نو نه دي د کوم ځای څخه راغلی محبوب رحمان؟ ښه نو سودا پسې راغلی؟ یا ډریور یې موټر چلوي. څه شی موټر دی ده؟ بایپور ده. بایپور ده. نو خلک سپاریان دې همیشه شکایت کوي دا چې موږ کله ور وخېږي ورور د کنې کوچۍ سندره چالانه کېدل جګه مې کوه چېرې نه یاره دا سندرې خو نو ما اوره مه کوه داسې ګر سره دغه نسته پکښې نه باور دې وسه دغه ټول سپاریانو څخه مې اوس پوښتنه وکړه دغه خبره یې کوله. باور وکړه ازما سپاري ده ته پوښتنه ځینې قسمه موري پکښې ده که نه نو ته شی نه اورې؟ یا نه فقط یې سر سپاریان ته دی کوي په موټر کې. بلکل دی لا یې ټلیفون وغږه. صحیح. کرایه څو ده؟ کرایه زموږ هغه 400 روپۍ. له تاسې څخه 400 اخلي؟ یا موږ یې ځو. داسې وایي زاریان څه چې د موټروان لږ سپاریان 400 صحیح. خیره چی شي د ته چې پوخ کړو؟ دا سوک ده. سوک ده؟ سوک څنګه سوک ده؟ سوک خو موږ دغه لرو هغه بیا څنګه سوک ده؟ دا شخ ده دا نرم. ښه سوکانو کې فرق ده؟ هو کنه. ښه کاروبار څنګه ده؟ شکر ده. ښه یو څه مې دا د خرڅولو؟ دا خرڅولو. او والا زه به در سره شاګرد څمه هګۍ به درته داسې سپینم ګوره اول خو زده دې نه ده ګوره دا داسې کېږي داسې به کېږي. دومره چالاکه شاګرد نه غواړو. ګوره دا د دستې تا وختې سپینه کړله ما واخه دې نه استفاده وکړه زه به بله ته ورځې به څو سودا تقریبا کوې؟ ورځې هو پټ راته ووایه چې بیا بل څوک یې ونه اورېږم سبا څو پرایز تالی اوس درک نامعلومه دی. 12 سودا کوم. څو 12 زره؟ 12 زره؟ نوم راته ډېر نږدې را سره ولاړ یې. علیزی. کندوزی؟ علیزی ډېر وبښئ زموږ چې غوږونه ختم دي مجبور یې چې سبا درته غوږونه را جوړ کړې نو خیر در برما کوم برما ته غوږونه را سرکې زه لښتۍ په غوږو کوم کې را جوړې. علیزی خانه ته خپله څه کاروبار کوې؟ زه خپله بخاري جوړوم. بخاري په دوبي باندې دا لکه سړی چې په دوبي کوټ واغوندي. اوس به جوړوو د ژمي دپاره ده. دانه تقریبا په څو جوړوئ؟ دانه بس داسې وبوله چې په 3000 سته په 2000 سته په 800 سته رقم بخاریانې د دوبي لپاره بخاري په څو جوړه؟ د دوبي لپاره بخاري په 2200 کلداري جوړېږي چې سړه هوا ورکړي. سړه ورکړي. څه شی پسې کېږي؟ اوبه به پسې کېږي. دا بیا څنګه ده؟ هغه د اوبو سره کار دی. ښه دغه څوک دی ده؟ اولادونه دي. هسې خو مه کوې پنجای ورکوله؟ پنجای نه وه دا لسیان ورکوم. لسیان ډېرو ته وایي نو تا څو لسیان ورکړي؟ چې دوکان ته راځي او دلته خو دا په ساعت کې شل افغانۍ. اوهو یوه بخاري یو کجنل جوړوي شل بېرته په دی مصرفوي.